الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نو د هغه کسانو لپاره هلاکت ته چې په خپلو لاسونو لزانه کتاب لیکي بیا وایي دا د الله له جانبه دی، د دې لپاره چې د هغه په بدل کې لږ قیمت واخلي. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو د دوی لپاره هلاکت ته په سبب د هغه څه چې د دوی لاسونو لیکلي دي، او د دوی لپاره هلاکت ته په سبب د هغه چې دوی عمل کوي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. او دوی وایي لسو پشمارو ورځو نه سوا به موږ ته کله هم اور راونه رسیږي. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ته ورته ووایه آیا تاسو له الله نه څه وعده اخیستې ده؟ که داسې وي نو الله به کله هم د خپلې وعدې خلاف ونه کړي، بلکې تاسو په الله باندې هغه دروغ تپئ یعنی اړوئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولنه چا چې بدی وکړه او په د خپله ګناه را چاپېره شوه نو همدغه کسان د اور واله دي، دوی به په هغه اور کې تل تر تله وي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي همدغه کسان د جنت والا دي، دوی به په هغه جنت کې تل تر تله وي. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. او کله چې موږ د بني اسرائیلو نه پخه وعده واخیسته چې عبادت به یوازې د الله کوئ او له مور او پلار سره به ښېګړه کوئ. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او لخپلوانو او یتیمانو او مسکینانو سره به هم ښېګړه کوئ او خلکو ته ښایسته خبرې کوئ او لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ، بیا تاسو له خپلې وعدې نه وګرځېدئ مګر ډېر لږ کسان ونه ګرځېدل او تاسو مخ ګرځونکي یئ. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. او کله چې موږ ستاسو نه پخه وعده واخیسته چې خپلې وینې به نه تویوئ او له خپلو کورونو نه به خپل ځانونه یعنی یو بل نه وباسئ، بیا تاسو اقرار وکړ په دې حال کې چې تاسو گواه یئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. بیا هم تاسو هغه کسان یئ چې خپل ځانونه وژنئ او خپله یوه ډله د هغوی له کورونو نه وباسئ، په ګناه او ظلم سره د هغوی په خلاف د یو بل مدد کوئ. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. او کچری هغوی تاسو ته بندیان راشي نو د هغوی د خلاصون لپاره فدیه ورکوئ، حال دا چې شان داده چې پر تاسو باندې د هغوی وستل حرام دي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. آیا نو د کتاب په ځینې حکمونو ایمان راوړئ او په ځینو یې کافر کیږئ نو د دغه کس څه سزا ده چې په تاسو کې دا کار کوي،
مگر په دنیاي ژوند کې خر رسوایی او د قیامت په ورځ به تر ټولو سخت عذاب ته ورګرځولی شي. وما الله بغافل عما تعملون او الله له هغه څه نه چې تاسو یې کوئ کله هم غافل نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې دنیایي ژوند یې د آخرت په بدل کې اخیستی دی، نو نه به له دوی نه عذاب سپک یعنی کم کړی شي او نه به له دوی سره مرسته کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. یقینا مونږ موسی ته کتاب ورکړو او له هغه نه بعد مو پرله پسې رسولان لیږلي او مونږ د مریم زوی عیسی ته څرګندې نښې ورکړې وې او مونږ هغه په پاک روح سره قوي کړی و. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آیا نو کله چې به هم کوم رسول تاسو ته هغه احکام راوړل چې تاسو نفسونو به نه خوښول، تاسو به ډېره لویه وکړه، نو د پیغمبرانو یوه ډله مو دروغجنه وګڼله او بله ډله به تاسو وژله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دوی ویل زمونږ زړونه پرده بند دي، داسې نه ده بلکې د دوی د کفر په سبب الله پر دوی لعنت کړی دی، نو هغه خلک چې ایمان راوړي ډېر لږ دي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. او کله چې دوی ته د الله له جانبه کتاب یعنی قرآن راغی چې د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې له دوی سره دي او له دې نه مخکې به دوی پر هغه خلکو باندې چې کافر شوي دي فتح غوښتله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نو کله چې دوی ته هغه رسول یا کتاب راغی چې دوی پیژنده، نو په هغه باندې کافر شول، نو په کافرانو باندې د الله لعنت دی. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بد دی هغه شی چې دوی د هغه په بدل کې خپل ځانونه خرڅ کړل چې په هغه څه باندې کافر شول چې الله نازل کړی دی، د دې کینې او حسد له وجې چې ولې الله خپل فضل په خپلو بندګانو کې پر هغه چا نازلوي چې غواړي. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نو راوګرځېدل یعنی اخته شول په یو غضب لپاسه د بل غضب او د کافرانو لپاره سپکون کې عذاب دی. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله او کله چې دوی ته ویل شي ایمان راوړئ په هغه کتاب چې الله نازل کړی دی، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. نو دوی وایي مونږ په هغه کتاب ایمان راوړو چې پر مونږ باندې نازل کړی شوی دی او چې له هغه کتاب نه علاوه دي په هغو کتابونو باندې کافر کیږي. حال دا چې هم دغه قرآن حق دی، د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له دوی سره دی. قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. ته ورته ووایه چې تاسو پخوا له دې نه د الله نبیان ولې وجل که تاسو مؤمنان وئ. ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. او یقینا تاسو ته موسی سرګند دلیلونه راوړي وو، بیا له هغه نه بعد تاسو څخه معبود وګرځاو
او تاسو ظالمان یې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. او کله چې موږ ستاسو نه پخه واده واخیستا او موږ تور غر ستاسو له پاسه راپورته کړ، موږ وویل څه چې موږ تاسو ته درکړي دي هغه په قوت سره ونیسئ او واورئ. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. دوی ویل موږ اورېدلې دي او موږ نافرمانی کړې ده او د دوی د کفر په سبب د دوی په زړونو کې د سخي مینا ورڅخول شوې وه. ته ورته ووایه هغه شی بد دی چې ستاسو ایمان تاسو ته د هغه حکم درکوي که تاسو مؤمنان یئ. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ته ورته ووایه که د الله په نس د آخرت کور له نورو خلکو نه په غیر یوازې هم ستاسو لپاره وي نو بیا خو د مرګ آرزو وکړئ که تاسو رښتونی یئ. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. او دوی به کله هم د هغه آرزو ونه کړي هیڅ کله په سبب د هغو عملونو چې د دوی لاسونو وړاندې لیږلي دي او الله په ظالمانو باندې ښه پوهه دی. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا. او خامخا تبل ټولو خلکو نه زیات په ژوند پسې هرسناک هم دوی مومي او تر دې چې له مشرکانو نه هم زیات هرسناک. يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. د دوی یعنی د يهوديانو هر یو کس دا ارزو کوي چې ارمان که زر کال عمر ورکړي شي او نه دی هغه خلاصون کې دلرال عذاب نه دا چې دومره عمر ورکړي شي او الله هغه سلرا خلیدون کې دی چې دوی کوي. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وایا هر څوک چې د جبريل دښمن دی نو یقینا هغه د قرآن د الله په حکم سره ستا په زړه نازل کړی دی چې د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له دې نه مخکې دي او د مؤمنانو لپاره هدایت او زیری دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر څوک چې د الله دښمن دی او د هغه د ملائکو او د هغه د رسولانو او د جبريل او د میکائیل نو یقینا الله د کافرانو دښمن دی. ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. او یقینا په تحقیق سره موږ ستا په طرف روخانه آیاتونه نازل کړي دي او په هغو باندې یوازې فاسقان یعنی بدکاران کافر کیږي. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آیا هر کله چې دوی به واده وکړه کومه واده نو په دوی کې یوې ډلې به هغه وغورځوله بلکې د دوی اکثره خلک ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې دوی ته د الله له جانب نه رسول راغی چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې له دوی سره دي نو له هغه کسانو نه چې کتاب یعنی تورات ورته ورکړی شوی و اهل کتابو یوې ډلې د الله کتاب د خپلو شاګانو وروسته داسې وغورځاو ګویا که دوی نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. او دوی د هغه څه تابع شول چې د سلیمان په بادشاهت کې
شیطانانو لوستل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. او سلیمان کوپر نو کړي او لیکن شیطانان کافر شویو. خلکو تبعی جادو یعنی سحر خود او دوی تابع شول د هغه څه چې په بابل ښار کې په دوه ملایکو هاروت او ماروت نازل کړي شویو. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. او دغه دوانو با هیڅ چاته خودنه نه کوله مگر چې ویل به اصل خبره دادا چې مونږ یو آزمیښت یو نو ته مه کافر کېږه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نو هغوی به دغه دوانو نه هغه څه زده کول چې په هغه سره به د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې جدایي راوستله او په دې جادو سره دوی هیڅ چاته هم ضرر نشو رسولی مگر د الله په حکم سره. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. او دوی به هغه څه زده کول چې دوی ته به ضرر رساو او فایده به یې ورته نه رسوله او یقینا دوی په دې پوه وو چې چا دا سحر واخیسته نو د هغه لپاره په آخرت یعنی په جنت کې هیڅ برخه نشته. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. او یقینا بد دی هغه څیز چې د هغه په بدل کې دوی خپل ځانونه خرڅ کړل کچری دوی پوهېدلې. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. او که یقینا دوی ایمان راوړی وی او پرهیزګاره شوی وی نو خامخا د الله له جانبه بدله ډېره ښه ده که دوی پوهېدلې. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو راینا لفظ مه وایئ او انظرنا یعنی مونږ ته وګوره وایئ او خبره اورئ او د کافرانو لپاره ډیر دردونکي عذاب دی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا خبره نه هغه کسان خوښوي چې په اهل کتابو کې کافر شوي دي او نه مشرکان چې ستاسو د رب له جانبه په تاسو څه خیر نازل کړی شي او الله په خپل رحمت سره خاص کوي هغه څوک چې وغواړي او الله د عظیم فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې کوم آیات منسوخ کوو یا د مؤمنانو له زړونو نه هیرو نو له هغه نه غوره یا د هغه په شان راوړو. آیا ته پوه نه چې یقینا الله پر هر شي باندې ښه قادر دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ته پوه نه چې یقینا الله چې دی د اسمانونو او ځمکې بادشاهي خاص د هغه لپاره ده او تاسو لپاره له الله نه غیر بل هیڅ کارساز نشته او نه مددگار. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسو اراده لرئ چې د خپل رسول نه داسې سوال وکړئ لکه څنګه چې له دې نه مخکې له موسی نه سوال شوی و او هغه څوک چې د ایمان په بدل کې کفر واخلي نو یقینا هغه له سمې لارې نه بې لارې شو. وما علينا